سلامونه ګران دوستانو، زه زمانه فریدی. نن د جنوري 12 2022 ګران دوستانو د NFT یو نوې مارکیټ پلیس، یو نوې بازار جوړ شوی دی. د هغې نوم د لوکسریر. هغه د NFT تاجرانو ته چې څوک یې اخلي خرڅوي اجازه ورکړي چې هلته خپل NFT خرڅ کړي او هم نور NFT واخلي. دا اعلان دوی دوشنبه په ورځ په یو لایو ایر ډراپ چې ورته وایي چې کوم کسانو 3 ایتریوم په اوپن سی مارکیټ کې پخوانی سابقه درلوده یا تجارت کړی د NFT اخلي واخلي کړی، نو الته د هغې ریکارډ هیستوري وي. نو هغوی له دوی یو موقع ورکړه، یو نوی اعلان یې وکړو چې تاسو نیو لوکسریر په بازار کې اخیستی او خرڅولی شئ او دې نه تاسو فایده واخلئ. نو د دوی خپل یو ټیم دی چې هغوی دا فکر کوي چې اوپن سی کې خلک ډیر زیات فیس 9% زیات دی، او بل دا چې خلک ډیر زیات پریشان دي، نه پوهیږي چې چیرته خرڅ کو چیرته واخلو. نو دوی دا نوې پلان جوړ کړ چې مونږ لوکسریر نوې پلیټفارم جوړو او دلته په کار د خلک راشي او خپل د دغه NFT واخلي او خرڅ کړي. نو تاسو که چیرته په NFT کې دلچسپ یې او غواړئ چې خپل NFT واخلي خرڅ کړي، نو یو اوپن سی نه دی، اوس ورسره تاسو کولی شئ چې لوکسریر چې تاسو ته په دې دغه کې عنوان کې ښکاري سپیلنګ او لوکسریر کې تاسو کولی شئ چې اوس خپل NFT واخلي او خرڅ کړي. او دا ډیر یو ښه خبر دی چې لوکسریر ټیم نوې د اوپن سی غونډه راغی او هغه مارکیټ کې خپل انټروډکشن یې وکړو او خلکو له چانس ورکړه چې هلته خپل NFT واخلي او خرڅ کړي. الان کې د دوی خپل یو نظر دا ده چې خلک ډیر زیات پریشان دي. NFT مارکیټ نوې مارکیټ ده او خلک نه پوهیږي چې چیرته خرڅ کو واخلو. الان کې اوپن سی شته، خو نوي داسې ژورنالیستانو دپاره یو نوې NFT پلیټفارم جوړیږي چې د هغې په هکله به زه تاسو ته انفارمیشن درکم. خو نن چې جنوري 12 2022 زمان crypto.com خبر تاسو درکړي، هغه د نوې پلیټفارم د NFT دپاره لوکسریر. نو هلته تاسو کولی شئ چې خپل NFT واخلئ خرڅ کړئ، څنګه چې تاسو په اوپن سی کې کولی شئ. سلامونه ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې ما تاسو ته د NFT په هکله ریپورټ درکړه چې د لوکسریر یو نوې بازار جوړ دی، هلته NFTs دغه کېږي. همداسې یو بله کمپني ده په نوم دی آیلر فاینانس. آیلر فاینانس هغه د هغه کار دا ده چې نورو کرپټو کرنسیانو ته یعنې ارز ډیجیټل ته هغه هلته چانس ورکوي چې هغه لیست کړي. خو دلته څه دپاره لیست کوي؟ قرض ورکه، قرض واخله. یو چا سره شیبا اینو دی، نو هغه نیوز دا ده چې شیبا اینو په آیلر فاینانس لیست شو، او چې کله لیست شو نو خپل پروتوکول کې دی لیزې ورکه شیبا اینو ویلیو پورته کیږي. که یو چا سره احمد سره، محمود سره، اکبر سره، دی سره شیبا اینو د مثال په توګه دلته په آیلر فاینانس کې لیست کی، نو زه راشم هغه قرض واخلم په یو فکس قیمت باندې. که هغه ما ګټه وکړو، که تاوان مې وکړو 6 میاشتو کال دپاره، د تا دپاره به زه شیبا بیرته درکوم او ورسره هغه چې کوم ستا پروفیټ ده یا ګټه ده هغه هم دله درکوم. ما چې څه وکړو هغه زما ده. دا یو نوې روند ایجاد کړی دی، یو لارې راویستی دی آیلر فاینانس هلته شیبا اینو رجسټر شي. نو د شیبا اینو دا هم یو نوې نیوز دی چې په آیلر فاینانس باندې هلته په قرض اخلي، قرض ورکولو کې لکه شیبا اینو خپل دغه لیست کړه. مونږ په کار دا یې نه کوو دوستانو چې شیبا اینو قیمت که تاسو وګورئ په مارکیټ کې اوس 0.000285 دی، خو تاسو دې ته وګورئ چې د مارکیټ کیپټلایزیشن چیرته ځي. ښه سوچ وکړئ، مارکیټ کیپټلایزیشن 16 بیلیون دی، یعنې 14 میلیارده دی، چې دا د رابن هوډ کمپنی نه ډیر بره دی. رابن هوډ خپل یو ډیر لوی ایکسچینج دی، خو د هغه مارکیټ کیپټلایزیشن د شیبا نه کم دی. تاسو دې ته وګورئ چې شیبا اینو ټریلیون شیبا اینوګانې سوځولي دي، هغه د منځه وړی دی چې هغه سپلای عرضه چې ورته یا کم شي نو مارکیټ کې د پرایس اتوماتیکلی برزي. نو دا دویم کاروي دی چې شیبا کړی دی. شیبا اینو په هکله ما ډیر زیات ویډیوګانې جوړ کړي دي، 100 ویډیوګانې په خپل یوټیوب چینل زمان crypto.com کې تاسو وګورئ. نو هلته ما دغه شیبیریم پروګرامونه وګورئ چې هغه نوي کوینونه دغه کینو. اوس یې دا کړی دی چې
په اویلر فاینانس باندې یو چا سره که دغی نو هغوی کولی شي چې خپل شی بینو قرض ورکړي یا قرض واخلي. نو همداسې که تاسو وګورئ په لکونو ویلزان چې دي یعنی میلیونران بیلیونران چې دي هغوی شی بینو اخلي خرڅي. تاسو یو نیوز دی په نوم دی ویل سټاتس چې وګورئ هغې کې په لکونو سرمایداران شی بینو اخلي او دې کې په بیلیون دا یې سوځولي دي او ورځ په ورځ کوین مارکیټ کپ که تاسو ریډ کړئ نو د شیبا په هکله ډېر پازیټیو ریپورټ ورکوي. یعنې مارکیټ کیپټلایزیشن یې د رابن هوډ کمپني چې یو ډېر مشهور کمپني ده د هغه نه زیات شوی دی او په لیست کې 14 نمبر کوین جوړیږي یعنی ارز ډیجیټل جوړیږي کرپټو کرنسي جوړیږي. نو د شیبا لپاره ډېر زیات ایکسایټمنټ او ډېر خبرونه دي. دا ما غوښتل چې تاسو ته ریپورټ درکړم چې په اویلر فاینانس باندې شی بینو لیست شوی دی چې هلته خلک یو بل ته قرض اخلي قرض ورکوي هغې نه خپلې ګټې اوچتوي او بیرته کس ته بیا خپل شی بینو ورکوي. نو شی بینو اګنور نه کړئ. مننه.